السلام علیکم ګرانو لیدونکو ستړي مشه په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ د کرکټ په نننۍ ویډیو کې به د افغانستان او عرب اماراتو ترمنځ د دریو شلو ورځو لوبو په هکله معلومات درکړو چې افغان کرکټ بورډ ورته خپله 23 کسیزه لوبډله اعلان کړې دا او دې ته ورته نور معلومات را سره په ویډیو کې وګورئ خو له هغې مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ بیا هم ستړي مشئ ګرانو لیدونکو د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ به 3 شل ورځې لوبې په راتلونکي فبروري میاشت کې ترسره شي د افغان کرکټ بورډ د چارواکو په وینا یادې لوبې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د تړون له مخې ترسره کیږي افغان کرکټ بورډ د متحده عربي اماراتو سره د ملي لوبډلې د راتلونکي سیریز لپاره د ملي لوبډلې 30 کسیزه سکواډ اعلان کړ اعلان شوی نوملړ کې د ملي لوبډلې د پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر ځوان لوبغاړو ته هم چانس ورکړی شوی دی په نوملړ کې نوي شامل شوي ځوان لوبغاړي بلال سامع صدیق اتل عبدالرحمن رحماني او ورسره ننګیال خروټی شامل دي افغان کرکټ بورډ وایي چې له اعلان شوي 23 کسیزه لوبډلې څخه به 15 تر 18 لوبغاړو یادو لوبو ته وټاکل شي د افغان کرکټ بورډ د چارواکو په وینا افغان ملي لوبډله به راتلونکي اونۍ د راشد خان په کیپټنۍ متحده عربي اماراتو ته د یاد هیواد سره د 3 شل ورځو لوبو د ترسره کولو په موخه سفر وکړي د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ را روانې سیالۍ به د را روانې میاشتې له 14 تر 19 تاریخه پورې دوام وکړي د افغان کرکټ بورډ په وینا د متحده عربي اماراتو سره دغه لوبلړۍ به افغانستان راتلونکو نړیوالو لوبو نړیوال جام اسیا جام ته د لوبډلې او لوبغاړو په چمتووالي کې غوره رول ولوبوي ګرانو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ تر بیا د الله په امان تاسو ټولو ته ښه وخت